जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सवाबी वालों पाकिस्तानियानों रूणों अजीज़ानों जब स्टेडियम के हम ज़बरदस्त माहौल में साउंड सेट लाइटों सेट कुर्सी लगी खलक रो रो रा रवान दे मौसम दा अल्लाह फजल सर ढेर खदे जमा टोलो तो दो दरखास्त दी यो खुदा چې زمونږ رزړو کې کمرونه دي ټولو ته زمونږ دا درخواست دی چې جلوسونه به خپلو کلونه په خپل روټس باندې ډایرکټ ګراوند ته راځي ترکیه هاوس ته به نه راځي د یې وجه دا ده چې مونږ له تاسو له په ټایم دلته ګراوند ته را رسېدل دي دویمه خبره دا ده زه بیا ریپیټ کوم چې ترکیه هاوس ته به جلوس نه راځي هر جلوس به چې کمدنو ګراوند ته راځي خپلو کلونه دویمه خبره دا ده چې هر سړي ته دا درخواست دی چې له کوره راځي ځان سره اوبه راوالي ځکه چې ګرمي ده او بزان سره ګرځي دا امپورټنت ده څلورمه خبره دا ده چې څلور بجو نه مخکې یا څلور بجو تقریبا چې تاسو ګراوند ته ځان راورسوئ ګواټي سټیډیم ته ځکه چې خان صاحب به په ټایم راځي او بل مونږ درته دیوالونه شاته ارتا وکړو ډېر رش به وي لارې م کولاو کړئ چې مونږ ته لګي انشاءالله چې دا سټیډیم به کم شي څوک په ټایم راشي अब ढेर आराम रावरसी सो लिहाजा मुंग इंतजार को और कप्तान में वेलकम को तारीखी इंशाल्लाह सवाबी वालन 16 तारीख और ग्राउंड को झंडे जान सरोड़ जरूरी पाकिस्तान जिंदाबाद।